اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پیلا د ټولو پښتنو زده کوونکو هر مکتب فکر ته سلام. زموږ محترمو طلبه، تاسو ته به معلومه وي چې زموږ د درنې نن اومه ورځ ده. دلته د دې درنې د دې طلبه یو ډیمانډ دی چې زموږ کوم طلبه لاپته شوي دي هغه د رها کړلی شي. هغه د رها کې دلته مونږ ټول هغه خلک هغه طلبه چې په مختلفو یونیورسټیانو کې دي، مختلف کالجونو کې دي، هغې مونږ سره اظهار یکجهتي وکړو. مونږ د دوی شکریه ادا کوي. نن دلته په اسلام آباد کې چې کوم کانفرنس و په هغه کې سی ایم کې پی کې چې کوم کانفرنس کې د خبرې کړې وې د سی ایم هم مونږ شکریه ادا کوي چې څونه سیاسي سماجي خلک دي چې زمونږ اواز یې اوچت کو. د ټولو شکریه. خو دلته یوه خبره کلیریفیکیشن درته کوم چې تر کومه ورځ نه مونږ دلته لګیا یو د درنه ناسته ده. مونږ پر امن ناست یو. د پاکستان آئین، د پاکستان قانون، مونږ هغې چوکاټ کې خپل حق غواړو، خپل انصاف غواړو. د دې طلبه یو ډیمانډ دی چې زمونږ د آئین قانون چې کوم حق ماته راکړی دی په هغه کې د طلبه رها کړلی شي. نور دلته هیڅ داسې مومنټ نه دی شوی، هیڅ داسې ناربازي نه ده شوې چې هغه د پاکستان آئین د قانون خلافي. مونږ دا خلک ته وایو چې تاسو راشئ دلته زمونږ سره کینئ. نو تاسو که په دې کنفیوژن کوئ چې دلته سټوډنټ ولې ناست دي، نو په کار ده چې تاسو راشئ مونږ سره کینئ، تاسو زمونږ فریاد زمونږ مطالبات تاسو ومنئ. نو مونږ د سیاسي خلک، سماجي خلک، د هر سوچ فکر خلک نه مونږ دغه امید لرو چې دی زمونږ ته راشي، زمونږ چې کومه مسله ده، زمونږ کوم ډیمانډ د هغه پوره کړي. نو دلته سټوډنټ پر امن ناست دي، هیڅ داسې مومنټ، هیڅ داسې حرکت به نه کېږي. او که دا هر څوک بل رنګ ورکوي هغه به زمونږ په حق خلک نه وي، هغه به انتشار پیدا کوي، هغه به د سټوډنټ چې کوم ذهن سازي ده یعنې ټچر کول دي هغې طرف ته به یو مومنټ وي. مونږ پر امن ناست یو، تر هغې ورځې پورې به ناست وي چې تر څو پورې زمونږ طلبه رها شوي نه وي. مهرباني آباد.